نورستان کې د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 10 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د نورستان د کلیو پراختیا رئیس مولوي احسان الله احمد وایي چې یاد سړک د نورستان ولایت اړوند کانتیوا ولسوالۍ څخه چمن سیمې پورې د خوراک نړیوال سازمان په مالي مرسته رغول کیږي چې 10 کیلومتره اوږدوالی او 15 متره به عرض ولري. دغه سړک چې حاجي والي صاحب په لاسونو افتتاح شو د نورستان ولایت کانتیوا ولسوالۍ چمن کلي ته تلونکی سړک دی. دغه سړک چې دی 10 کیلومتره اوږدوالی لري فعلا دپاره چې وروسته به بیا غربي نورستان سره به هم وصلېږي انشاءالله. خو اوس لپاره 10 کیلومتره جوړېږي، 15 متره به عرض لري دا او ساده سړک به انشاءالله ترمیمي نوی سړک به جوړېږي، موټرې به پکې تللی شي. تقریبا دې کې څه کم 4 میلیونه روپۍ په دې کې مصارف راځي او مالی کومک د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP کوي. د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد چې د یاد سړک د چارو پیل په موخه سیمې ته ورغلی ډاډ ورکوي چې د ولسونو ستونزو ته رسیدګي په کاري لومړیتوبونو کې ده او هڅه کوي څو په دې ولایت کې د متوازن انکشاف لمنه پراخه کړي. انشاءالله الله ته مې امید ده چې ټولې ولسوالۍ مرکز سره وصل کړو او ټولو قریو ته او ټولو درو ته او ټولو کلو ته سړکونه ورسو. په نن وخت کې الحمدلله د مؤسساتو مخ هم دې خواته راګرځېدلې ده. بل لور ته د سیمې ځایي اوسېدونکي چې وړاندې تر دې پر څارویو خپل روغ او رنځونه انتقالوه خوشحاله دي چې په جوړېدو سره به یې د دوی ستونزې حل مومي. ځکه چمن خلک ډېر په مشکلاتو کې دي، 2.5 ساعته 3 ساعته هغوی پیاده مزل کوي. نو هغوی دپاره دا مشکل دي. نو دا سړک چې جوړ شي نو موږ دپاره هم اسانېږي، هغوی دپاره هم، ځکه چې موږ هم اکثر دې درې نه لرګي هم راچلوو، فصل هم دې درې نه راوړو او اکثر ځمکه هم دلته دي او نور دلته مشکلات هم ډېر دي. او اوس فعلا په دې پروژې نه موږ ډېر مننه کوو د والي صاحب محترم، د رئیس انکشاف او نور کوم مؤسسو چې موږ سره همکاري کړې دي ټولو نه موږ منندوی یو. دلته کار کوم ډېر خوشحاله یې، ځکه دا ډېر کلي شاته پراته دي چې دغه ته سړک ورتېرېږي. په د خوشحالۍ خبره ده، ډېر تعصبګري راځي او پرې خوشحاله او موږ ته هم دغه د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده.